ورځ الله رب العزت بندگانو ته ویایي یا ابن آدم یو کس بخپل مخ ته ودرئ الله به ورته فرمایي ای د آدم زویه. حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه دا حدیث نقل کړی چې یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سوال وکړو ای الناس احب الى الله، الله رب العزت تر ټولو نه زیات محبوب خلق څوک دی؟ او دوم سوال دا وکړو و ای الاعمال احب الى الله، او الله رب العزت په ټولو اعمالو کې کوم عمل زیات محبوب ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ احب الناس الى الله انفعهم للناس. سوال کړو چې الله رب العزت تر ټولو نه زیات ګران خلق څوک دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ الله رب العزت په ټولو خلقو کې تر ټولو نه زیات ګران خلق هغه دي چې دوی دی الله رب العزت بندگانو ته زیات نفع رسونکي، هغو ته ګټه رسونکي. و احب الاعمال الى الله، او الله رب العزت په ټولو اعمالو کې زیات غوره او بهتره او محبوب عمل سرور تدخله على مسلم، مسلمان زړه ته خوشي رسول، او تکشف عنه کربة، یا لیو مصیبتنا هغه لری کول، او تقضی عنه دینا، یا دیغه قرضه ادا کول، او تطرد عنه جوعا، او یا هغه په لوږه کې دیغه لوږه ختمول. بیا دی الله رسول فرمایل دا یو څو مثالونه وو په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې عمل فضیلت او اهمیت شوولو لپاره چې یو مسلمان دی بل مسلمان شمر ورسی په کار ورسی بل انسان ته یغله ذات نه ګټه ورسی، دا څومره لوی عمل ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولأن امشي مع اخ لي في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، اعتكف في هذا المسجد یعنی مسجد نبوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی یو مسلمان دی ضرورت لپاره دی یو کار لپاره زه روان سم، کار لا کړی نه صرف زه روان سم، دی ضرورت ملا نه پر کړی، صرف دی ضرورت او دی حاجت پر کولو لپاره زه یو مسلمان سره صرف روان سم، دا ماته په مسجد نبوي کې دی وی میاشتې اعتکاف کولو نه زیات محبوب ده. یو مسلمان دی حاجت او دی ضرورت لپاره صرف تګ دی الله رسول فرمایي په مسجد نبوي کې یو میاشت اعتکاف کولو نه زیات دا عمل ماته محبوبه ده. او بیا دی الله رسول فرمایل ومن کف غضبه ستره الله عورته، کوم سړی خپل غصه خپل غضب دای ښکاره نه که په هغه باندې قابو راوسته، غصه ورغله په چا باندې خو برداشت یې وکړه، نو الله رب العزت د هغه پرده پوشي کوي، د هغه عیوب پټوي. ومن کظم غیظه، او کوم سړی خپله غصه دا تیره کړله او دا قدرت لره چې په خپل غصه باندې عمل وکي، خو بیا هم په خپل غصه باندې عمل ونکړ، نو ملأ الله عز وجل قلبه امنا یوم القیامه. قیامت چې څومره سرګردانی ده پریشانی ده، د قیامت له سرګردانی نه به الله رب العزت د زړه ته امن ورکړي. په دنیا کې د خپل غصې نه ظاهرولو په وجه دی الله بنده ته امن ورکړ، قیامت په ورځ به الله رب العزت د زړه ته د قیامت له غبراهټ نه امن ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى اثبتها له،
د حدیث په شروع کې دی الله رسول فرمایل چې صرف زه د یو مسلمان په کار پسې روان سم. په دې حدیث کې دغه حدیث په آخره کې دی الله رسول فرمایل چې زه د هغه کار پرم کم نو صرف د روانېدو ثواب د یوې میاشتې مسجد نبوي کې د اعتکاف ثواب او که چیرې زه د هغه کار وم کم نو نبی علیہ السلام فرمایل اثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام. الله رب العزت به په پل صراط باندې چې د ډیرو انسانانو قدمونه به شویږي او دوی به له پل صراط نه کتولیږي. یغه خطرناک موقع کې به الله رب العزت د قدمو ته ثبات او اثبات مضبوطوالی ورسوي. الله رب العزت به په پل صراط باندې مضبوط کی. دغه رقم د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه بارک راځي یو کس ورته راغه چې د ما څه ضرورت ته څه حاجت ته. حسن بصری رحمت الله علیه د هغې زمانې یو بل بزرګ ده ثابت بنانی رحمت الله علیه هغه ته یې ورولږه چې ته هغه ته ورسه او هغه ته ویه چې زه حسن بصري رالږلی یم. نو چې کله دا نفر ورې ورغلل نو معلومات یې وکړو چې ثابت بنانی په اعتکاف کې ناست. ورته ویې ویلل چې حسن بصري ته ویه چې زه په اعتکاف کې ناست یم او له دې سړي سره زه د ده په کار نه سم وتلی. نو چې کله د نفرو حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ته دا خبره راوړه حضرت حسن بصري رحمت الله علیه پیغام یې ورولږه چې ثابت بنانی ته وویه چې ته نه خبر چې کوم انسان د بل انسان د بل مسلمان په کار پسې راووځي دا د ده لپاره د حج نه بهتره ده. حجة بعد حجه دا د ده لپاره د حج تر حج نه بهتره عمل ده. او د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په حدیث کې بیا دا ده احب الی ان اعتکف شهرا فی المسجد الحرام. مسلمان د کار لپاره کوشش کول وتل دا په مسجد الحرام بیت الله کې د یوې میاشتې تر اعتکاف نه بهتره ده. د حدیث پیغام هم دا ده کوم سبق ده اعتکاف ډېر عظیمه عمل ده خو چونکې دې نفع او ګټه څومره زیاته سي د سړي ذات ته رسیږي هغه کس ته رسیږي او د دې شیانو د دې اعمالو ګټه د نورو انسانانو ته رسیږي. نو دا خبره مخکې بیان سوه چې کوم عمل متعدي شریعت داسې عمل خوښوي او د داسې اعمالو فضیلت شریعت زیات بیانوي. نو دې طرف ته هم لږ توجه پکار ده او دا اعمال هم اعمال بلل پکار ده. موږ خو ډېر معمولي راته ښکارېږي دغه شیان دې ته خو موږ له دین نه هم خارجه کړي د هغه په کار هغه په شمر ورځو چې د موږ په شمر راغلی. مسلم شریف حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله عز وجل یقول یوم القیامه قیامت پر ورځ الله رب العزت بندگانو ته وایي یا ابن آدم یو کس بخپل مخ ته ودرئ الله به ورته فرمایي ای د آدم زویه مرضت فلم تعدني زب مریض سوی ولم بیمار وم تا دې ما پوښتنه ونه کړله. دا بنده به ورته وایي یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین زه د تا زیارت او پوښتنه څرنګه وکم تو خو رب العالمین یې ټولو عالم رب ته یې. الله رب العزت به ورته فرمایي اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعودو ته نوې خبر د تا پلانکی عزیز اتا پلانکی پڑوسی اتا پلانکی قریب هغه د تا پڑوسی هغه مریض وو او تا دې هغه پوښتنه ونه کړله. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده ته نه خبر که چیرې تا دې هغه پوښتنه کړې وای د هغه د بیماري عیادت ته ورغلی وای لوجدتني عنده تا به زه هلته پیدا کړی وم تا به زه
الته پیدا کړی وم یعنی د ما رضا په یغه کې ما یشي ولا الله رب العزت به یو بنده ته وی ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني زوجي ولم ما مړی غشتله تا ما ته مړی نکړه بنده به ورته وی یا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين زبتا ته مړی سرنګ درکوم تو خو رب العالمین الله رب العزت به ورته فرمای اما علمت انه استطعمك عبدي فلان استطعمك عبدي فلان اما پلان کای بندا یغه باندې الوجه وا اغا وجه یغه لتانه د مړی سوال کړی وو خو تا یغه ته مړی ورنکړل اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي کچری تا یغه ته ورکړی وای نو زبتا دیغه خواته پیدا کړی و دغه رقم الله رب العزت ورته وی استسقيتك ز تجي ولم تامات وبن کړی را بنده ورته وی چې زبا تا ته وب سرنګ درکوم تو خو رب العالمین الله رب العزت ورته فرمای اما پلانکای بندا یغلطانه او بغوشتي وي او تا یغته وب نکړی ور کتا ور کړی وای نو لوجدت ذلك عندي زبدي الت پیدا کړو په دې حدیث کې حدیث قدسی ده الله رب العزت چې کوم کلام نبی علیه الصلاۃ والسلام منتقلی دا د مثال لپاره ده کې دا مثالونه ګټ کې ما قرضه درنه غوښته و تا قرضه نه کړره ما پلان کې شته ضرورت دي تا په وس پرو تا په یو موقع کې ما کومک ونک نو دا خبره بار بار تیر شو چې دا ټول انسانان دا رب تعالی پیدا کړی اکه شدي کبد دي دیغو د شو او د بدو معاملہ دیغو قضاوت دیغو فیصله کون کې پروردگار دا او د فیصله لپاره یغه ورځ ټاکلې د قیامت ورځ